زه افغان وم، زه افغان یم، افغان به اوس هم. جغرافیې بدلیږي، قومونه نه بدلیږي. د کابل په سیرینا هوټل کې د کوزي پښتونخوا څخه د راغلو میلمنو لپاره جوړه شوې غونډه. محسن داوړ وایي چې په هلیکوپټر کې د دوی سفر او د ولسمشر له لومړي مرستیال سره د ګډ انځور اخیستلو پاکستان کې په ډیرو خلکو اوربل کړی دی. چې کله موږ جلال آباد ته ورسېدو، هغې جلال آباد نه بیا موږ په هلیکاپټر کې کابل ته راورسولو. دا خبره په خلکو ډېره بده لګېدلې ده. موږ ورته دا وایو چې دا خو د ښه دی، دا اوس موږ ته وښویله چې تا ته زور څه درکوي. دا مې د پلار نیکه وطن دی، دلته به زه بیا هم راځمه، په دې هلیکاپټرو کې به هم ګرځمه، دې حکومتونو کې به هم ګرځمه. امرالله صالب سره هسې په لاره کې مخامخ شو، نو یو ملګري تصویر وویستو، هغې تصویر هم پې اوربل کړی دی. علي وزیر هم په دغه غونډه کې د لر او بر یو افغان چغه پورته کړه او د پښتنو پر وړاندې د پاکستاني حکومت ظلمونه وغندل. خو نن موږ په خپل مورني او پلارني وطن کې ورته وایو او دا ناره په کلکه باندې که چا پې غوږونه سوځي او که پې روغېږي، که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږو، دا ناره په زور ورته وایي چې لر او بر، لر او بر، چې دې تقریبا د مذهب په نامه باندې ټوله دنیا کې کرویانې وکړي. زه وایم چې د ټولو دنیا به یو داسې ښار نه وي پاتې شوی چې د دې د لاسه دماکه نه وي پکې شوي، مرګ نه وي پکې شوی. علي وزیر، محسن داوړ او د کوزي پښتونخوا یو شمېر نور پښتانه مشران د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون په موخه د دوشنبې په ورځ کابل ته راغلي ول.